د هوایي ډګرونو په اړه څنګه خطرناکه پریکړه وشوه او قطر ته د طالبانو تازه سفر پټ حقیقتونه او رازونه هم معلوم شول. د طالبانو یو پلاوی د هوایي ډګرونو د مدیریت قرارداد د باسونو په اړه قطر ته تللی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي یو لوړپوړی طالب پلاوی د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د مدیریت قرارداد د باسونو په اړه قطر ته تللی دی. دغه وزارت د جمعې په ورځ ناوخته اپریل په 22مه د غویي په 3مه ویل چې د دغې پلاوی مشري د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر حمیدالله اخندزاده په غاړه ده او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقي په ګډون یو شمېر نور چارواکي هم پکې شامل دي. د ترانسپورت وزارت په وینا ټاکل شوی دغه پلاوی له قطري چارواکو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو په ځانګړي ډول د کابل، قندهار، هرات، بلخ او خوست هوایي ډګرونو د قرارداد پر تخنیکي اړخونو بحثونه وکړي. ویل کېږي چې په دغه لیدنه کې د ترکیې د تخنیکي ټیمونو استازي هم حضور ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر د اپریل میاشتې پر 2مه د بهرنیو چارو له وزیر څخه غوښتي و چې د کابل د هوایي ډګر د چارو تنظیم او قرارداد اخیستو په هدف د قطر د بهرنیو چارو وزارت ته ټاکلی وخت ورکړي. د 2020 په اګست میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو سرتیرو تر وتو او پر دغه هیواد د طالبانو تر حاکمیت وروسته د دغه هیواد له هوایي ډګرونو څخه د پروازونو بهیر ټکنی شوی و چې د نږدې 2 میاشتو په تېرېدو سره لا هم عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه د ترکیې، قطر او طالبانو حکومت ترمنځ لومړی پړاو خبرې د 2020 کال د دسمبر میاشتې پر 24مه پیل شوې او تر دا مهال په کابل او دوحه کې د درې واړو لورو ترمنځ 3 ناستې شوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 20مه د سلواغۍ په 2مه په یو اعلامیه کې ویلي وو په دغه 3 اړخیزو غونډو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت او فعالیت په برخه کې پر څو کلیدي موضوعاتو باندې موافقت وشو. ترکیې حتی د افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو له وتو مخکې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت او امنیت د تامین لپاره تیاری ښودلی وو. تر دا مهال د طالبانو قطر او ترکیې پلاوی پر دې اړه په کابل او دوحه کې څو ناستې کړي دي. د یاد هوایي ډګرونو د مدیریت قرارداد په اړه وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر ماوود چاوشوغلو سره د انټالیا ډیپلوماسي ناستې په سنډه کې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دواړه لوري ټینګار کړی دی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت د قراردادونو د هغوی د مادو په اړه چې زیات بحثونو ته اړتیا لري خبرو ته دوام ورکړی. مننه چې دا ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله. د لا نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بلې ویډیو خدای پامان.